د ایران د پوځ لوی درستیز د لوېدلې چورلکې په اړه وروستي معلومات خپاره کړي دي. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د ایران د پوځ لوی درستیز د لوېدلې چورلکې په اړه له رسنیو سره وروستی راپور شریک کړی دی، چې پکې راغلي لوېدلې چورلکه د نورو چورلکو په مسیر روانه وه او له پیښې شاوخوا 1.5 دقیقه وړاندې د چورلکې پیلوټ له نورو پیلوټانو سره اړیکه ټینګه کړې وه. په راپور کې راغلي چې د چورلکې په پاتې شونو برخو کې د مرمیو نښې نه دي لیدل شوي او له غورځېدو وروسته یې سمدلاسه اور اخیستی دی. همداراز ویل شوي چې د چورلکې د لوېدو په اړه د اسنادو یو مهمه برخه راټوله شوې او د ځینې اسنادو د بیاکتنې لپاره ډېر وخت ته اړتیا ده. په راپور کې له خلکو غوښتل شوي چې په دروغو او د ټولنیزو رسنیو په راپورونو دې باور نه کوي او د دې ځانګړې پلټونکې ډلې پایلې ته منتظر شي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.